زما وطن افغانستان ته د خپل ځان د بارنامې یو بل پړاو در پیلو ستاسو د ذهني تنګې د خړبولو په خاطر باندې راغواړو د طنز ګروپ تمثیلي پارچې لپاره هغه ځانګړی شوی ګروپ راځي او موږ تاسو ته خپل تمثیل وړاندې کوي. نن سهار مې د پلار له جیبه یو څو روپۍ راواخیستې واړو سم د مینوکي کاکا دکان کې به سګرټ پرې وه صبر چې دا پیسې وګورم په کوم جیب کې مې اچولې غم پیسې کړې لکه چې ورکې کړي مې دي کمرې مختمات سے الگ ترتیب دا دې اوس مسایل خانم اجمالا تو اس درځه نو قسم دا هغه وراولو قسمه وقسمه قسمه چیز دے تو خیال ته لیک دی راشه ډېر کوه مال لري نه کاټ راکړ یو ځل لیک دی راشه السلام علیکم قسمه کی جوړه خیرات خیر کیږي سده کړه وخت خیر کیږي نه جوړه غوږونه درته کوم په دوه سره درته ولاړې مو ته راځي شي کنه شي شوال واجملا مطلب مصروف ولا مقور کې خو خیر د وخت چې درته ویل ما پوهیږي ما اوس علاقه مې د کوم طاقت نه کیږي قسم پیدا خدا تو چې لګیسته وخت شه د شي دی خاصه د مینو کاکا دکان ته ځو هر څه شي په کار ده راځو ها څه په کار اته تی کې خپل عربي درته وایم نه یو ظلمات وای زلک کار هم لرم زموږ ډارې کې لاره کې درته وایم زه په لاره باندې درته وایم نه پلار مې راته ډیر را باندې ټینګار کوي چې پټوي ته ځو دومره ما ډارېږه ما څه در سره یم صرف دکان شی راخلو بېرته راځو خو څه شی نخلو ته خو ماته یو ځلي ووایه او زوروره پهلوانه دومره مشله کېږه په لاره کې درته وایم نه زه نه ځم زه ځم پټوي دلته مې پلار راته غږ کوي ګوره قسمه ډېر مه ډارېږه ښه د مینوګي کاکا دکان ته ځو ښه صرف ایک سگریٹ راخلو راته څښو څه سګرټ نه زو سګرټ څومره ډارېږي ډاره نه سګریټ ته راغلو نه د ډار خبره نه ده که مو پلان خبر شي ولا د بوسو خوسکی رانه جوړ کړي ما ډارېږه زه در سره یم زه در سره نه دي جانه ما ډارېږه نه ګورې امینو کاکا به راباندې پوه شي هغه به زما پلار ته وایي نه درته وایي دغسې در سره یې که هېڅ څوک هم نه در باندې خبرېږي چا نه ډارېږي قسمه ده ملګری مې زه در سره ځم خو چاته به وایې نه نه درته وایم زه راوړم دومره ډارېږي قسم د خدای ده بس ځو قسمه ده ګوره پلاره باندې باندې رانه نه کېږي ته څه خط ولرې زه به دفتر ته ودرېږم ته ورشه صحیح ده امینو کاکا پوه نه شي سمه ده نه پوهېږي بیان دی اوس بیا سمه ده مینو کاکا سلام علیکم او تاته می شیان راوړي دینه راشه امین کاکا سلام علیکم وعلیکم سلام ستای مشاج مرده خیر امین کاکا پلار دې سګریټ راوړه غوښتل وی چې موږ ته لږ سګریټ راوړه سګریټ او ستا پلار خو زما نه په سهاري کې سګریټ غوښتل او خپله راتلو اوس څنګه رالېږلی نه پوهېږم نن مې ټولې ورځې کار کړی و غرمه وی چې ستړی سوی یم ما ته یو خدای سګریټ راوړه دا څنګه خبره ده ما درته وویل کلاب نه په ټول کې کار کړی و ستړی اوس کور ته راغلی ډېر زیات ستړی شوی یم زه دوکان ته نشم تللی ما ته سګریټ راوړه خاطر یې اوسې او تا خو مخکې پلار خپله راتله مینو کاکا هېڅ خبره نشته خپله خو پوهېږي پلار مې هر وخت سګریټ وایي سګریټ راته نور زما ما باندې هم ناوخته ده خو ته خیر دا ده سلو کاکا ورور ویلي هغه سګریټ چېرته دي دا په کوم نور کې دي ښه دغه دي اجمله زه دغه مې هغوی سګریټ راکړه نه څه ستا پلار خو د همدا غوښتل ته څنګه خبره کوې نه پوهېږم خو څه خیره فرق نه کړم دغه راخیستې ګوره اجمله زه داسې نه چې بله څه ستونزه وي
دا کاکا هېڅ خبره نه ستا خپله پوهېږې پلاټ نه سګرټ وایي ځه خو خیر دی صحیح ده سمه ده وخت خدای په امان امین کاکا لاړه ورته دې څنګه مې پچر کې تر واخیست ټول خلکو ته ډول ماته پرېږده په ما تا خو به خبر شوی نه یې نه دا رقم شیان په ما ته باندې چې ته پوهېږي ما چې در سره یې راځه چې پټ په غاښ ومونه ګوري ځان هېږي د بشیر لیواني کاکا زوی هم ورسره دی د ما په اند دا دواړه ملګري د زما نه یې په دوکه باندې یوړل خو ځه خیر دی صادق کاکا به راشي انشاءالله دا خبر ورسره شریکوم وګوره زه وګورم څوک خو به نه وي ته خو یو ځل وګوره زوروره څنګه خوند نه کوي کله هم نه دي ویلي ته خو یو وارې وایه واه واه ژمنه واه کمال دی کړی کمال ډارنه خو ته ډارېدلې ته سم خوند کوي دا څومره خوند کوي کمال دی ته لږ لږ صبر ته ماته نورې نه درته معامله راتللې ده اوس راته وایه چې رایې ته ځه سمه ده قسمه ها بل ځل خپله واخله خاص پیسې نه درته درکوم ښه سمه ده چې هیڅ نه خرچېږي خدای څومره واقعي هغه جلبات مې راوړي دي هیڅ نه خرچېږي خدایه هېڅوک یې پوښتنه لا نه کوي دا څنګه ګلپای دی خدای خیر انشاءالله خاص به شي نه وایي څوک هېڅ افسوس نه کوي وعلیکم سلام سعدو وروره جوړ یې ژوند ښه دی تا به ښه ده تاسې انشاءالله ښه یې شکر دی سعدو وروره چې ستړی ستړی ښکارې خیرات خو به وي هم دې خالي کې دې غم کړی جوړه کې مې جوړې کړلې ستړی کړله ما ته ورکه ډېر ستړی هغه هغه راکړه هغه هغه هم راکړه دې ما چې زه لاړ شم ستړی یم سعدو وروره صفا صفا خبره کوه سګرټ مې راکړه که نه خو ته نه پوهېږې مخکې مې هم داسې کوړله سګرټ چې لاړ شم ستړی یم مازاله له وخت کې شاکي وم چې دا سګرټ یې زوی رانه په دوکه خو امین وروره خیرات خدای داسې چور ته وهي خیرت دی سعدو وروره څه ستونزه نشته خو مخکې د زوی راغلی ویل زما پلار سګرټ غواړي او ورانه یې وړل ما ورته وویل چې دغه سهاري کې راځي ده وویل چې نه هغه په پټو کې ستړی دی او زه راولېږم تر څو ما سګرټ خلاص وي او سګرټ راته راوړي هغو ته مې ورکړل که نه ښه اجمل و دومره جرات هغه سګرټ یې وړله سګرټ یې وړه د باشیر لیوني کاکا زوی هم ورسره و قاسم ورسره و هغه هم ورسره وجه شوی او دواړه ویل چې زما پلار په پټو کې کار کوي ستړی دی راتلی نه شي ما ته یې ویل چې سګرټ واخله او بیا یې چې کله غوښتنه وکړه تا پین وغوښتل ما سې ون سټار ورکړل او ورته ویل چې دا نه نور راکړه ما ویل چې ستا خپین ستا سادو کاکا خپین سګرټ کوي نو ته څنګه سې ون سټار غواړې خو ورانه یې وړل نه پوهېږم خپله کې شاکي شوم هغه متل دی وایي چې ابا کور نه وي له موره ډار نشته زه پټي ته کار ته تللی وم دی راغلی زما په بانې نه لټال نه سګرټ زه به اوس ورسره غږېږم لاړله سادو و سادو وروره داسې دا د کلي کاڼه غلانده خلک دي اویل چګۍ ما ته پرېښوله سادو اجمله و اجمله دلته راشه اجمله اجمله قاسم څه شی دي ما ته د چښکار له کوم ځای چې راغلی غږ چیرې پلاړ چېرته ولاړ غږ واورېده دا سګرټ زه در وباسه قسم دې چې ومې مې پوس پر وښونه راډکېږي سګرټ خو دا سګرټ زما واخله ډارنه مه ډارېږه سګرټ تر واخله سګرټ اجمله دلته راشه زر راشه سلام علیکم لار جانه ستړی مې سې روکه جیبو کې دي چې دي جیبونه دي وګوره څه دي اچولي دي پلار جانه څه شي غواړې ته ولې دومره غوسه یې پلاره داسې څه دي نه دي کړلي ما ته ټیک شي نګرې پلار جانه ولې دومره غوسه یې خو خبر راته وکړه سګرټ وباسه سګرټ دې سګرټ دې اخیستي دي سګرټ زوړ سګرټ قاسمه دلته راشه دلته راشه سادو کاکا ما ته څه دلته راشه سګرټ دې څکړه جیبونه دي وګوره ما سره نشته نشته سګرټ راوباسه که نه نشته که نه څه وکړله په جیب کې مو نشته نه څه دې کړله سګرټ تا سره پلار جانه چې شي دې مه مې وهه ما سره سګرټ نشته سګرټ دې اخیستي نه ته مې اخیستې ما سره نشته ته اخیستې ما خو نه دې اخیستې ده راوباسته په د پیسې کې دې شي د پیسې دې څنګه شګه دې راواچو دغه دې سګرټ مې اوس پیدا کړل سادو کاکا ما نه اخیستې تا ما نه اخیستې تاسو ټول تاسو ملامتو دروغ وایي ما نه دې اخیستې خپله یې د سګرټ ما اخیستې دي پلار جانه زه نه یم ما نه دې اخیستې سګرټ دې څه کوي
زه به اوس د تاسو راپورته سګرټ وڅښه نه دې مې اخیست پلار جانه سګرټ وهې نه دې مې اخیست څومره بسوې ته سګرټ وهې زه به د تاسو سره اوسم ما څه د ورور ته اوس ته ما څه بلا وه سګرټ څه کوي څه تورې بلا در باندې لګېدلې لیونی سوی خوا دې بده مه شه ولې پوهېږې جمال کاکا خوا دې بده مه شه سګرټ یې اخیستی دي سګرټ څه کوي دا جمال وساده ګوله کور دې له غنمو ډک سه غوټه چې په لاس خلاصېږي خولې ته ضرورت نشته اوس اجمل کړي چې دي چې په درې درې لګېږي قصه یې راته وکړه رکه جمال کاکا خوا دې بده مه شه تللی دی د امین ورور دکان ته زما په نامه یې ځان سګرټ ادي بشیر ګوټ زوی یې ورسره و قاسم هغه هم تللی دی ورسره سګرټ یې اخیستي زما په نامه دا وګوره دا ټولې تا له لاسه زه په کې نه دې کړي خان خان کاکا ته به وګورم ماما هر وخت خپله سګرټ اخلي زموږ په مخ پورې سګرټ څه کوي ما ته هم خوند راکوي اخر چې شی وکړه دا یې سګرټ وي ما به وخت وي ښه دا خبره وله خیر دی ګوره خیر ده تېروتنه کوي کوشش وکړه د نرمۍ څخه کار واخله خان کاکا لږ نصیحت ورته وکړه کله چې سګرټ وي په ځان باندې نه پوهېږي هر وخت ما باندې هم ګزارونه کوي مور مې وایي کور کې ټولو ته کنځلې کوي لږ یې جوړ کړه بشیر زوی ته لاړ شه ګوره د خدای انصافداره په لغتو سکارو ګوره ټول اجمل اوس خو لاړلې پرېږده خو همسې بل ګزارو نه کې ګوره اجمله زه به په کور کې در سره غږېږم خوښ به دې شم څنګه چې دې تبر څوکه لیمچې ونیوله جمال کاکا خیر دې ما پلار ته ونه وایې خیر دې کنه اجمل جانه تا هم د سړیتوب کار نه و کړی لږ نصیحت ورته وکړه ته درځه زه د پلار سره لږ خبرې کوم ودرېږه سږه وروره لږ کار مې در سره څه وایې جمال کاکا ګوره سږه وروره دا څه دې ځان په وره کې پسې راخیستی ورونو نه تا ځان بېل کړه د نیکه جایداد تا خرڅ کړه له کلي تا کډه مار کړه تعلیم تا نه ده کړی هسې تشه دانچه یې یو زوی خدای درکړه هغه دې بې سواده رالوی کړه ګوره ساده ګله زه تا اکثریت وخت وینم همدا ګران متې زوی دی په مخ کې ناست په داسې حال کې ستا سګرټ په ګوتو کې نیولی او سپنګمې دې 360 درجې پورته نیولې تور ترې خېږي که فکر وکړې په اکثریتو ټولنو کې خصوصا ځوان نسل هغه څه کوي کوم چې د دوی والدین ترسره کوي ته نه یې خبر هغه سپین ږیرو څه ویلي دي ماشوم چې دا لمدې لښتې ته ورته ده کوم رقم یې ستاوی او ستاویږي مخپله دا کار کوه نو بل ته اجازه ورکوه که بیا یې کوې کوشش کوه داسې لرې پولي پټي ته ځه یا داسې کنډواله کې کښېنه یا شاړه دښته کې کښېنه چې څوک دې ونه ویني او آینده کې خدای مه کړه بل څوک داسې دي لکه څنګه چې د تا ګران زوی په داسې بدبختي اخته و راتلونکی نور نسل په داسې بدبختي اخته سي نورو دې خوښه مننه جمال کاکا چېرته ځې خو راځه چې لاړ شو چای را سره وڅښه کور ودان صندوق کاکا د ما بر کلي کې کار ده زه در نه لاړم ښه سوچ څه بد مې وکړله څه بد مې وکړله بې لغنه مو اعصاب خراب دي اوس به یوه راډیو زه د ځان سره واورم یوه خپرونه به واورم څه دي پکې دا څه کوي د راډیو خو هم کار نه کوي یاره خو په داسې وخت کې چې کار ونه کړي نو زموږ اعصاب هم خراب دي بل راډیو سلامونه ګران اورېدونکو په دې هیله چې روغ جوړ او د سالم صحت څښتن به وئ په نننۍ د کلي کور خپرونه کې مو موضوع نشه یي توکي او د هغو زیانو ته ځانګړې کړې ده نشه یو خطرناک آفت ده استعمال زیات شمېر دیني دنیوي صحي اخلاقي طبي او ټولنیز زیان لري اسراف د نشه یي انسان څخه ټولنه کې خلک نفرت کوي په نشه یي د انسان د مور پلار نافرمانه وي
نشه انسان د زړه په ناروغۍ اخته کوي او هغه خلک چې نشه کوي اکثریت ورباندې د زړه حمله راځي هو دا مې څه کړی دا خو ځان تباه کړ دوامداره ټوخی او د وینې التهاب پیدا کوي حتی د سرطان مرض هم له نشهیي توکو استعمال څخه منځته راځي معده تخریبوي اکثریت نشه کوونکي د معدې په زخم اخته وي د اعصابو په کنټرول او ځینې حواسو باندې هم منفي اغېزه کوي دا خو ځان تباه کړ که نه اوس مې وجود وګوره چې کوم ځای مې خراب شوی ده دننه اوس به بیا ډاکټر ته ځان معاینه کړو څومره اعصابه کار وکړ یاره خو چې دا اجمل خو مې ویلې نه وای رښتیا خبره ده اول باید خپل ځان منې کړم له د نشهیي موادو بیا نور دا ښه خبره ده لاړ به شمه چې زه اجمل ته هم نصیحت وکړم او کوم ملګري مې چې زه روږدی کړی یم هغه به هم له د عمله نجات ورکړم هغه ته زه به دا سګرېټ پس کم دا خو ډېر څومره زیات تاوانونه لري په دې کې ښه زما ګناه هم وه دا خو مې خلک تباه کړ ملت مې تباه کړ وا ځم تر څو دا سګرېټ پیټ کړم او هېڅوک ته پته ونه لګېږي چې دا سګرېټ د په دکان کې خرڅېږي دا د تاسې بیا دا نوي نسلونه او داسې ځوانۍ تباه برباد کړې نوره زما په توبو توبه ده سدو وا سدو هغه دا بیلچګۍ دی بیلچګۍ راته پاتې شوه او واقعا غمجن شو او زه خیر دی بیا مې کور ته وړم زما وطن افغانستان دی د خپل ځان